د ټول ناول خو دغه د چرکوټ کرکټ ټیم ته ډېر ډېر مبارک چې دلته کې فاینل ته کوالیفای وکړه. د تروک سره د دوی یو ډېر خوندور میچ و. موږ هم غواړو چې دغه د لوبو دا میدانونه چې وي دا دې آباد وي، ښاد دې وي. د دې ځای نه موږ د امن، د مینې، د محبت پیغام ورکوو. د دغه کیل کود مقاصد دا وي چې دا نه صرف موږ د دغه معاشرتي بعضې برایو نه بچ کوي، بلکې د دې سره سره زموږ ذهني او جسماني ورزش هم کیږي. دغه یو ملګری په دې موقع باندې ډېر زیات قسمتي دی چې دی چونکې سعودي ته روان دی، خو دغه اختتام چې د دغه کرکټ نه وکړو یا د دې ځای نه کوم ځي نو دا یې د ایز ا وینر ټیم په دغه باندې وکړو، نو ډېر ډېر ورته مبارک وایو. الله دې وکړي چې په سعودي کې د دوی کوم ژوند دی دا ایزي وي، اسان وي. د ټول ناول خو میچ مو وګټو، ډېره مبارکي درته وایو. ډېر مهرباني رحمان صاحب، زه خو ټوله مخکې د سټروک د کمیټۍ او د دې مشرانو کسانو ټولو ډېر شکریه ادا کوم. دوی موږ له بیا کې موقع راکړه او موږ ته دومره سپورټ وکړو او بیا میچ خو هر جیت خو د کیله ویسه ده، نو خامخا به یو ټیم بایلي یو به ګټي، لیکن ډېر ښکلی ګیم شو. او بیا د تروک ټیم چې کوم دی دې ته داد ورکوم، ډېر ښکلی ګیم یې وکړو او ډېر ښکلی لوبه وشوه.